اوس چې کوم نعمت الله پاک را کړی دی دا داسې یو شی نه دی چې بس د یو چا څه یو غوټه ور راواجېستله په لکاوو ځوانۍ قربان سوې په لکاوو مندې بورې سوې په لکاوو پیغلانې کونډې سولې او په لکاوو بچان یتیمان سوه د دې دونه قربانیو په برکت د دې په نتیجه کې موږ تاسې د دې حالت سره مخ سو چې د عظیم نعمت الله پاک راکړي چې هغه استقلال او ازادي ده د استقلال او د ازادۍ په قدر باندې قدرمنو هلته ښه پوهېږئ چې کله تاسې غلامان ووینئ د یو ملک سره چې د خپل ایمان اختیار نه وي د یو ملک سره چې د خپلې خاورې اختیار نه وي د یو ملک سره چې د خپل ناموس د عزت اختیار نه وي د یو ملک سره چې خپل تصمیم نیولو اختیار نه وي دا ژوند څه ژوند دی د دې ژوند خو مرګ ډېر بیا دی رب جل جلاله موږ تاسې په یو لوی نعمت باندې ونازولو ایمان مو محفوظ سو په جنګ کې که موږ شهیدانېدلو ایمان خو راسره و په جنګ کې که موږ زندان ته تللو ایمان خو راسره و په جنګ کې که موږ زخمیانېدلو ایمان خو راسره و د ایمان غلا خو چا نه سوی راته کولی خو که مو سر ټیټ کړی وای د سرچټۍ په صورت کې به بیا موږ د ایمان د خطر سره مخ وای ځکه د کفارو مطلب دا نه و چې وطن ونیسي دلته حاکمیت وکړي د کفارو مطلب دا و چې دغه افغانستان دا ولې تر اوسه داسې نر پاتې دی د افغانستان تر اوسه ولې داسې مسلمان پاتې دی د افغانستان تر اوسه ولې داسې شوخ کیږي دا ستا شوخي دا ستا ایمان دا ستا غیرت دا دنیا د قابل برداشت نه و نه ستا سړک پکار دی نه ستا تعمیر پکار دی ستا ایمان یې پکار دی ستا فکر یې پکار دی د دغه دپاره راغلي وه